سلامونه ملګرو. حاجي میرزا علي خان د پاکستان په ریاست پورې یو متل کړی و چې خر هغه دی خو کته یې بدله ده، وله یې کړی و. دا وخت چې زه ولاړ یم د شمالي وزیرستان رزمک په لویه لاره توچي پل ملک اژدر په مقام ولاړ یم. دا هغه ځای دی چیرته چې اپي فقیر حاجي میرزا علي خان د برطانیا په خلاف د ازادۍ جنگ اول له دغه ځایه پیل کړی دی. حاجي میرزا علي خان د هغه استعمار د هغه جابر خلاف د ازادۍ جنگ آغاز د همدغه ځای نه کړی دی. دلته چې کله لوی اختر وي د لوی اختر نه یوه ورځ مخکې دلته د وزیرستان خلک راځي د حاجي میرزا علي خان هغه طور طریقې هغه یاد هغه ورځ لمانځي. دا ډېر تاریخي ځای و. دا شاته ته ور واړوه، دا د ملک اژدر زیارت دی. تاسو یې دننه کتلی شئ، ته راشوه. دا ډېر اوږد زیارت دی. د دې بیک ګراونډ به بیا چیړو سره په دې خبره مو پویوم. دا زیارت دی. نو دا چېرته چې زه ولاړ یم دلته ملګرو د حاجي میرزا علي خان چې کله هم د دې وطن نه هغه استعمار لاړو، هغې په حاجي میرزا علي خان ډېر لوی کتابونه لیکلي دي، ډېر لوی پیاوړی یې لیکلی دی. حاجي میرزا علي خان وزیر و، د توریخیل قبیلې سره یې تعلق و. هغه څېړنه بیا تاسو په انټرنیټ کې هم کولی شئ، ډېری خلکو ته پته هم شته. خو چې کله پاکستان په وجود کې راتلو نو حاجي میرزا علي خان ته قائد اعظم وفد راولږلو چې تاسې زموږ سره خوشحال یئ که ځان ته خپل هیواد غواړئ پښتونستان. حاجي میرزا علي خان د آزاد پښتونستان بنسټګر و، د ازادۍ د لارې ستر مجاهد و. بیا حاجي میرزا علي خان د پښتنو سیمو ته لور په لور خبرونه ولږل. دلته راځه د ملک اژدر په دې مقام یې دلته غونډه د پښتنو راوغوښته. د پښتنو غونډه یې چې راوغوښتله نو د پاکستان جټ جهازونه جنګي تیارې په تاریخ کې له دې نه مخه چې هر کله په تاریخ کې اول وار د پاکستان جنګي جهازونه له ځمکې الوتي دي او اول وار یې چیرته بمبار کړی دی هغه دغه مقام دی. دلته یې د سلګونو په شمېر زموږ د قبایلي سیمو سپین ږیري مشران او عالمان په شهادت رسولی دي. دا اول وار جبر و د پاکستان د جوړېدو بنیاد زموږ په وینو چې زموږ د مشرانو وینې یې تویې کړي دي. بیا د بابړې واقعه داسې ورباندې راځه. نو د هغې نه بعد حاجي میرزا علي خان د پاکستان په ریاست پورې دا متل کړی و چې خر هغه دی خو کته یې بدله ده. وایي خر هغه دی خو کته یې بدله ده. ملګرو دا موږ ته پاتې شوی د اپي فقیر متل دی. نو اپي فقیر ورځ وه په 14 اپریل، تاسو ته پته ده چې د پاکستان جنګي جهازونه لاړل په خوست کې په وزیرستاني کډوالو بې انتها جبر ظلم وکړه چې د خلکو نه هغه د اپي فقیر ورځ هېره کړي، هغه د پښتونستان ورځ چې دوی لمانځله. مننه.